د اسلامي عدالت خپرونې قدرمنو کتونکو او ګران اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یم چې د اسلامي عدالت په نننۍ خپرونه کې یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته حاضر شوی یم. تاسو به حتما خبر یاست چې په دې وروستیو کې افغانستان ته غیر مسلم بهرني سیلانیان چې د تجارت یا سیاحت لپاره راغلي وو، څو کسانو یې د اسلام مبارک دین قبول کړ. د اسلامي عدالت په نننۍ خپرونه کې د سترې محکمې د دارالافتاء له لوی رئیس محترم شیخ محمد عزیز الله مظهري صاحب سره په همدې موضوع بحث کوو چې ولې په دې وروستیو کې د غیر مسلمو کسانو توجه د اسلام مبارک دین ته زیاته شوې ده او په دې وروستیو کې زیات یا اکثریت شمیر غیر مسلم کسانو د اسلام مبارک دین منلی دی. شیخ صاحب، نننۍ خپرونې ته درته ډېر زیات هرکلی وایم او ډېره زیاته مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړ. خیر اوسي، الله پاک مو وساته، هر کله راسي. ډېره مننه. شیخ صاحب، په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو خبرونه او ویډیوګانې خپریږي چې افغانستان ته د راتلونکو سیلانیانو څو کسانو د اسلام مبارک دین قبول کړی دی. ستاسو په نظر څه وجه ده چې د دوی توجه د اسلام مبارک دین ته زیاته شوې ده او اسلام دین مني؟ الحمد لله والصلاة على اهلها، اما بعد. تاسو یو ډېرې ښې نکتې ته اشاره کړې. اسلام یو پاک او سپېڅلی دین دی چې د عقل خاوندان که د هر قشر او د طبقې سره تعلق لري، که د اسلام د تعصب نه بالاتره مطالعه وکړي، اله العالمین ورته هدایت په نصیب کړي. غربي نړۍ کې د هغوی په میډیاګانو کې د اسلام غلط تصور د هغوی خلکو ته وړاندې کېدو. د دې وجې نه خامخا به ځینو خلکو دا تصور درلود او دا سوچ یې کاوه چې د اسلام حقیقي معنا باندې یو نماینده نظام او نماینده وطن هغه دوی پیدا کړي او د هغه ځای مطالعه وکړي چې په دغه سلسله کې د بهر نه چې کوم سیلانیان په دې نږدو وختونو کې افغانستان ته راغلي، د نورو موخو ترڅنګ چې موږ ورنه پوښتنې کړي او معلومات مو ترې کړي، یوه موخه یې دا ده چې د اسلامي نظام مطالعه وکړي، د مسلمانانو مطالعه وکړي او د اسلامي نظام د واکدارانو مطالعه وکړي چې د دغې مطالعې په نتیجه کې د دوی هغه شکوک او شبهات چې د غربي میډیا د اثر د وجې د دوی په ذهنونو کې پاتې وو، هغه ازاله یې راغلې ده او الحمدلله په طیب خاطر باندې په خپله خوښه باندې دوی د اسلام راوړلو ته وړاندې کیږي او اسلام په مینه باندې قبلوي. شیخ صاحب، د افغانستان اسلامي امارت د دارالافتاء لوی ریاست لخوا په تیر کم وخت کې څو غیر مسلم کسانو اسلام ته له دعوت وروسته دغه مبارک دین منلی دی. پوښتنه دا ده چې تاسو څه ډول وتوانېدئ دوی ته د اسلام د مبارک دین حقانیت واضح او بیان کړئ؟ یو خو هغه موضوعات دي چې په عام قشر کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې دغه سیلانیان د علاقې یو عالم ته، یو مفتی ته یا د امارت اسلامي افغانستان یو کارکون ته هلته ورځي او د هغه په لاس باندې بیعت کوي او اسلام راوړي. دغه پیښې خو زیاتې دي. دا کوم چې رسمي او یا داسې یو چوکاټ دی چې د اسلامي امارت لخوا د سترې محکمې دارالافتاء په طرز العمل کې هغه داخل دی، په دغه سلسله کې تر اوسه 4 کسانو موږ ته مراجعه کړي چې په دې کې یو کس د هندوستان تبع دی او هغه ډاکټر دی، د جراحي ډاکټر دی، ارتوپیډیک ډاکټر دی، او بل کس هغه بیا د چین تبع دی چې هغه په خپل یو شرکت هم لري او په دغه ځای کې د تجارت لپاره افغانستان ته دی راغلی، او دریم کس هغه د ایټالیا نه راغلی چې هغه یوه زنانه وه او دلته راغلې وه، بیا یې نو اسلام هم قبول کړ او دا مخکینی دین چې دا په نصرانیت باندې و هغه یې پرېښود او بیا یې همغه ځای کې د یو مسلمان سره واده هم وکړ او دغه رنګ یو 4م کس چې هغوی توافق ته سر رسېدلي وو دواړه جوړې چې موږ غواړو چې اسلام به زه قبول کوم او بیا به د نارینه مسلمان سره نکاح کوم، هغوی هم دلته راغلل او په طیب خاطر باندې دغه زنانه اسلام قبول ک او د اسلام نه وروستو
د خپل میړه سره ښه ژوند د سره پیل ک او په دغه باندې اظهار کړه دا واضح کړه چې زمونږ مخکنی ژوند چې دغه مسلمان سره په دې حیثیت ما نکاح کړی و چې زه یو نصرانیه یم او د اهل کتابونه یم او دا چې اوس ما اسلام راوړ د دې دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات دی نو دغه طریقه زمونږ طرز العمل دا نه دی چې مونږ بچا پسې ځو زمونږ طرز العمل دا دی چې یو څوک دلته راځي هغه عریضه وړاندې کوي او د اسلام د قبلولو دپاره بعضې وخت کې داسې وي چې دوی ته شکوک و شبهات غورځېدلي وي نو دوی راسي دارالافتا ته او د خپلو شکوکو او د شبهاتو هغه بحث زمونږ سره وکړي د اسلام په باره کې د مسلمانانو په باره کې د اسلامي نظام په باره کې یا د نبی کریم محمد عربي صلی الله علیه وسلم د هغه د ذات اقدس په باره کې لکه مخکې ما درته وویل چې د غربي میډیا د اثر لاندې د دوی په ذهنونو کې ځینې شکوک وي هغه دلته راسي موږ ورسره په سړه سینه لبیک ورته وایو او په ډېر اطمینان باندې د دوی د شکوکو او د شبهاتو ازاله وکړو په دلایل عقلي او نقلي باندې د دوی قناعت اوسي او بالاخره په طیب خاطر باندې په خپله خوښه باندې درخواست راته وکړي چې تاسو موږ ته کلمه وړاندې کړئ او موږ اسلام قبلو نو بیا د اسلامي نظام د اصولو مطابق هغوی ته موږ تلقین د کلمې وکړو او په اسلام مشرف سي ډېر زیاته مننه شیخ صاحب د اسلامي عدالت د نننۍ خپرونې په وروستۍ برخه کې که زموږ هیوادوالو ته په دې اړه کوم پیغام لرئ چې هیواد ته له راتلونکو بهرنیو سیلانیانو سره چې ډیری یې غیر مسلم دي څه ډول چلند وکړي تر څو دوی له برخورد څخه متاثره او د اسلام مبارک دین ته یې تمایل پیدا شي دا ډېره ښه پوښتنه ده هیوادوال زمونږ د اسلامي نظام د چتر لاندې ژوند کوي او مخکې مو ورته وویل چې دغه سیلانیان دا سیاحین چې دا د اطرافو نه راځي د دنیا تر ډیره حده پورې د نورو موخو د تجارت او د سیاحت په څنګ کې دوی د اسلام د مطالعې دپاره راځي او د مسلمانانو د اخلاقو عاداتو او د روش د مطالعې دپاره راځي او د هغې تر څنګ زموږ د اسلامي نظام چې کوم زمامداران دي د هغوی سره د ناستې او د هغوی سره د مجالسو یو مقصد دا دی چې د هغوی برخورد او د هغوی اخلاق دا مطالعه کی نو په دې سره ذهنن دوی د اسلام راوړلو ته دا تیاریږي او آماده کیږي نو د عام مسلمانانو نه مو علی الاعم دا غوښتنه ده چې دغه سیلانیان که تاسو ته د هوټلونو کې ورسره مخامخ کیږئ بازارونو کې ورسره مخامخ کیږئ د سیاحت په ځایونو کې تاسو ورسره مخامخ کیږئ اسلام چې څنګه تعلیم موږ او تاسو ته راکړی چې خبر خورد بکو د نیکو اخلاقو مظاهره بکو د چا د ذات او د چا د مال د هغوی توهین به نه کوو بې عزتي به نه کوو او د هغوی د شخصیت د مجروح کولو دپاره به هڅه نه کوو نو په کار د دغسې یوه ښه برخورد ورسره عام مسلمانان وکړي او دغه رنګ کوم چې زمامداران دي زموږ د اسلامي امارت څنګه چې زموږ اعلان دی د اسلامي نظام زموږ عنوان دی اسلامي نظام باید په معنون کې د اسلامي نظام وي او د دې خلکو سره هغه څنګه چې د شریعت اصول دي د هغو مطابق برخورد وکړو او درېیمه خبر چې دوی ته دغه خبره باید معلومه وي کېدای شي ډېرو ادارو ته دا معلومات نه وي چې د افغانستان د اسلامي امارت د سترې محکمې په چوکاټ کې د سترې محکمې د دارالافتا ریاست د هغوی د طرز العملونو څخه یو طرز العمل دغه دی چې هغه څوک چې مراجعه اسلام ته کوي نو دغه رسمي ادرس ته دی راسي د هغوی د شکوکو او د شبهاتو ازاله به په قانع کوونکو دلایلو باندې هم کیږي او بیا د مجلس کې د مفتیانو په حضور کې او په مجلس کې هغوی ته تلقین د کلمې د شهادت کیږي او د هغې نه وروستو بیا موږ ورته یو تصدیقنامه ورکوو رسمي تصدیقنامه د سترې محکمې د خوا چې دغه تصدیقنامه د دې نه وروستو د یو عام مسلمان په شکل باندې د مسلمان حسابیږي او د نړۍ په لر او بر کې د یو مسلمان په شکل باندې ورسره برخورد کیږي مثلا د مخکې نشو کولی چې حرمین شریفینو ته لاړ شي که دغه تصدیقنامه ورسره وي او د وښیي چې زه د انګلستان یم خو اسلام مې راوړی او مسلمان شوی یم یا د امریکا یم خو اسلام مې راوړی او مسلمان شوی یم یا د هندوستان یم خو اسلام مې راوړی او مسلمان شوی یم دغه تصدیقنامه ورسره
د حج د عمرې او د حرمین شریفینو د نورو اماکن مقدسو د زیارت نه هم د مستفید ګرځیدای شي. جزاکم الله خیرا. د اسلامي عدالت خپرونې درنو کتونکو نننۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې چې زه بیا ستاسو خدمت ته حاضریږم، تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.